تصوف هم له غیر متاثر سو صوفیان هم له ځانه خدایان جوړ کړو ذاتي دغه دعوه کوي کله ما نه ولاړې بل پیر ته نو ته ولاړې ته مشرک سوې دې خواته دا تزکیه النفس راغی له هندویزم نه متاثر سو هندوان یو داسې عقیده لري هندوان وایي خدای نسته ده الله نیست هر کس که میگر تزکیه نفس خود علی الکمال بکنه از خدا جور میشه هر څوک چې ځان تزکیه النفس وکړي له دې نه څه شی جوړېږي خدای جن جوړېږي بس دیم دا خبره کوي وایي دا د ما تزکیه النفس علی وجه الکمال وکړو زه چېرته ورسېدلم کمال تا ورسیدم زید خدایی مرتبه تا ورسیدم بعض دیگه کلگی شما که سوال میکنید از ما میکنید هدایت حاصله وی لما به حاصله وی ذکر چې کوي دی ما تصور بکوي په دې کې بدا کوي لما نه کبلی خواته ولاړ ذاتي مشرک شي ځکه خدای بلی خواته ولاړ په دې سره ته مشرک شي نو اصل تزکیه النفس دا په آیت ثابته ده دا د نبی اسلام په کارونو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه مسؤلیتونو کې یو همدغه اوس تزکیه النفس کول دا شته ده په احادیثو کې دا بابونه لري تزکیه النفس زهد و رقاق په دې کې احادیث ذکر کیږي په قرآن کې څو جا دا راغلی نبی اسلام به صحابو ته تزکیه النفس کول او راغلو دغه طریقې دا په اسلام کې کوم اصل نه لري په آخر کې ټولو هغه خلکو ته ما دا خبرې ته ډېر په اصلاح چوپ پاته شوم ما ویل کیدای شي اسلامي امارت په دې باندې رد وکړي امر بالمعروف نهی عن المنکر په دې باندې رد وکړي یا یو نور مسؤل کسان په دې باندې رد وکړي په چوپتیا د هېڅوک هم غږ نه پورته کوي یو سلطان محمد شیخ صاحب الله تعالی دې لري هغوی یو رد پرې باندې کړی ده الله تعالی دې داسې امثال نور هم ډېر کړي دغسې استادانو خو نور داسې څوک غږ هم نه لري او دا رد هم د دې په خاطر وکړو هغه شاګردان هغه موریدان چې هغه په دې حقیقت نه پوهېږي هغه باید بالکل دغه بیعت ورسره مات کړي له دې شرک نه ځان راوباسي دا نسې له ده چې ولاړ سې بلې خواته ته به مشرک سې داسې له ده سره یې مشرک سوې که ده دغه نظریه لکه دا دلته سې ویلې ده او دی خو یقیني په دې خبره باندې مشرک سوی ده که دی مشرک نه وي بیا فرعون هم نه و کافر ولې خو هغه هم په ځان کې آیات الله لیدلي وانا ربکم الاعلی بیا خو بالقسم نه و مشرکه هغه خو هم په لمر کې آیات الله لیدلو خالق خطا سوي و نو هغه هم یو خطا سوي و ته هم یو خطا سوي نو دا یوه خبره وه چې دې ته باید موږ جدید توجه وکړو او د دې مسلو باید اصلاح وکړو اسلامي امارت د دغو لپاره راغی چې موږ به دغه مسایل دلته مطرح کوو بیا د عالم و د پیر و د مقتدا او د دې په نامو به دا مسایل مطرح کوو دا ډېره خطرناکه خبره ده دا که اوس نن سبا دا نور خلک پوه شي چې اسلامي امارت کې داسې شیوخ داسې استادان هم شته نو بیا دا د اسلام نوم هم ولې پورې سریښ کړی ده استغفر الله تعالی لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالى على خير